یو بنیادی مسله چې هغه ډیره زیاته زه بنیادی ګڼم او هغې لکه یو مسله جوړه کړې ده هغه دا ده چې زمونږ د باړهګلۍ 19 فیصلې دي چې کومه د 1990 زمونږ د باړهګلۍ سیمینار سیمپوزیم شوی و د پښتو د املا په اړه او په هغې کې د افغانستان زمونږ د صوبه خیبر پښتونخوا د بلوچستان بلکې د پاکستان په کم اړخ کې چې پښتانه و د هغې نمایندګي وه د افغانستان د عالمانو نمایندګي وه د هغې دسخط یې زمونږ پر دغه ډاکومنټ باندې دي او دغه خلکو یو مشترکه فیصله کړې وه د هغه اجلاس 19 فیصلې دي هغې ته خو په خپل ځای راځو خو د دغه اجلاس یو بنیادي فیصله چې څلورمه فیصله ده هغه دا ده چې مد په پښتو کې نشته مد په پښتو کې نشته خو د دې فیصلې زه په افسوس سره وایم چې زموږ په لیکلو کې استحصال کیږي دغه لیکل که زمونږ نصابي کتابونه دي او که غیر نصابي کتابونه دي ما اکثر د شاعرانو ملګرو په کتابونو کې هم وکته د نثرنګارانو په کتابونو کې هم وکته هغې دا مد بیخي د دې املا نه ویستی دی نو ګوره که دې فیصلې ته مونږ غور وکړو نو په دې کې خو دا ویلی کېږي چې مد په پښتو کې نشته نو بالکل دا ټیک خبره ده ممکنه ده چې په ځینې لهجو کې داسې هم ټکي وي چې په هغې کې مد وي خو مونږ پې نه رسو خو هغه ځان له باس دی به یو اړخ ته کېږدو خبره دا ده چې مد په پښتو کې نشته خو مونږ له دې اختیار چا راکړی دی چې مونږ د عربۍ نه او د فارسۍ نه هم مد وباسو لکه مونږ چې کله په خپلو خبرو کې د عربۍ یا د فارسۍ ټکې وایو یا استعمالو نو هغې کې مونږ تحریف ولې کوو د هغې نه مونږ مد ولې وباسو لکه مثلا یو ټکی دی بنیادی ټکی دی قرآن نو په دې قرآن کې دا الف مدعا چې دی اوس دا قرآن چې دی دا خو زمونږ کتاب دی زمونږ په ایمان دی او زمونږ ډیر رایټران ما په یو کتاب کې لکه د سلو زلو نه زیات دا ټکي ولیدو چې دا مد یې پې باندې د پاسه نه دی کړی نو مد چې پې باندې نه کې او تا داسې ولیکلو ته د دې نه معنه د قرآن اخلي دا قرآن هم ویلی کېږي قرآن هم ویلی کېږي که دا قرآن ویلی شي نو مطلب دا دی چې قرآن بیا په عربۍ کې حادثې ته وایي دا خو بالکل معنی بدلی یا مثلا د عربۍ بل ټکی دی آمین چې دعا ده یا ذکر دی او د عربۍ هم بل ټکی دی امین نو کله چې ته آمین لیکل غواړې او تا امینو لیکلو نو د دې مطلب دا شو چې امین خو امانتدار ته وایي او آمین چې کوم دی دا خو دعا ده د هغې ځان له مطلب و مقصد دی دغسې مونږ ټکی استعمالو آینه نو آئینہ یا آئین یا آلائش آرائش آرام ګوره زما په دې تلفظ کې هم تاسو ته اندازه کېږي چې موږ په دې کې مد وایو کاغه زه وایم کاغه تاسو وایي نو مد چې پکې کله وایو نو مد به پکې لیکو ځکه چې آئینه او آئین فارسي ده پښتو نه ده خو دا ټکی مونږ اخستی دی نو چې کله م اخستی دی او مونږ د استعمالو په امروزه ژوند کې زمونږ په شاعرۍ کې ځای په ځای بیا د آینه چې ده نو د دې تذکره دغه سره ده آینه چې ده نو د دې مثال زړه سره ورکړی کېږي زمونږ په شاعرۍ کې زمونږ په شاعرۍ کې آینه چې ده نو دا اکثر د زړه دپاره استعمالیږي نو ځای په ځای د دې استعمال ډېر زیات دی داسې ډېر زیات لفظونه دي چې هغه شته خو زمونږ د باړهګلۍ هم لومبۍ فیصله ده او د هغې لومبۍ شق دا دی چې کم ټکی د کمې ژبې نه واخلې هغسې به یې لیکي هغسې به یې وی دا د ټرانسلیټریشن اصول دي په دنیا کې نو آینه مونږ د فارسۍ نه آیین آمین قرآن دغسې نور ډېر ټکي چې سبب ما ته یاد دي دا وخت سبه نه یاد نو په کار ده چې هغه مونږ څنګه د هغې تلفظ کوو چې هغسې وایو هم د دغه فیصلې دویم شق بیا دا دی چې کم ټکي مونږ د بلې ژبې نه اخیستي دي او پښتانه کړي هم دي نو هغه بالکل په خپل انداز ویلی شو لکه مثلا یو ټکی دی آسمان اوس دا ټکی هم فارسي ده خو آسمان مونږ پښتون کړی دی مونږ پکې مد نه وایو نو که په دې باندې مونږ مد ونه کړو او دا مونږ داسې ولیکو نو بالکل درسته ده یو بل ټکی دی آسان اردو کې فارسۍ کې داسې لیکلی کېږي مونږ پښتو کې آسان وایو نو چې آسان کله وایو نو مونږ دې پې بالکل مد نه کوو دا ټکی مونږ پښتون کړی دی خو آینه کې خو مونږ مد وایو آیین کې مد وایو قرآن کې مد وایو آمین کې مد وایو داسې دنیا د خدای ټکي دي نو زما عرض دا دی
خپلو مشرانو ته هم ډېر په احترام، خپلو ملګرو ته هم، شاګردانو ته هم، عام ولس ته هم، او د پښتو کمپوزرانو ته خصوصا چې مهرباني وکړي دا مد د دې املا نه داسې مه غیبوئ لکه د خره د سره چې ښکرې غیبې دي، بلکې مد چې کوم دی دا په پښتو کې نشته، څلورمه فیصله ده، خو مد په فارسي او په عربی کې شته. او زموږ لومبي اصول دا دی چې کم ټکي د کمې ژبې نه واخلو هغسې به یې لیکو، هغسې به یې وایو. که کوم ټکي مونږ پښتانه کړي دي لکه ما مثال کې اسان او اسمان راوړه، نو بالکل په هغې کې د مد نه کوو، هلته به ضرورت نه وي. هیله ده چې زما دې خبرې سره به تاسو اتفاق وکړئ او ستاسو به په دې وینا تسکین وشي. دې مد کې که څه تپوسونه وي، څه پوښتنې وي، نو په کمنټ سیکشن کې تاسو مونږ ته لیکلی شئ. خو ضروري نه ده چې هلته کې د هر چا جواب کول داسې امکان نه لري، خو که کم بنیادي سوالونه زه محسوسوم نو بیا به په بله ویډیو کې د هغې جوابات وکړم. تر بلې ویډیو د الله په امان خوشحاله اوسئ.